کابل په دې وروستیو ورځو کې د مهمو لویو اقتصادي ناستو کوربهتوب درلود. د افغانستان، ازبکستان او آذربایجان هیوادونو درې اړخیزه ناسته او له دې سره هممهاله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته کابل ته د یو لوړپوړي بهرني چارواکي سفر. دا د ازبکستان لومړی وزیر عبدالله عارف اوف و چې واک ته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته یې د لوړپوړي بهرني چارواکي په توګه له کابل لیدنه وکړه. ښاغلی عبدالله عارف اوف کابل کې د اسلامي امارت د بېلابېلو لوړپوړو چارواکو سره د لیدنې ترڅنګ یو شمېر مهم سوداګریز تړونونه هم لاسلیک کړل او په عین حال کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ نندارتون پرانیسته هم وکړه. نن دوشنبه د اسد 9 کابل کې د دواړو هیوادونو ګډ نندارتون د پای ورځ وه. د پای په دې شیبو کې د کابل لپاره د ازبکستان سفیر خواجه یادګار شاد مانوف ویل افغانستان سره سوداګرۍ او نورو بېلابېلو برخو کې همکارۍ ته چمتو دی او غواړي کابل کې د دوستۍ ګډ بازار هم پرانیزي. ازبک سفیر د خپل هیواد لومړي وزیر سفر له لاسته راوړنو ډک وباله او زیاته یې کړه افغانستان سره د 2.5 میلیارد ډالرو پر ارزښت قراردادونه شوي چې له دې ډلې 1.10 میلیارده یوازې د صادراتو او وارداتو په برخه کې دي. 11 milyar dollarlik kelishuvlar Afg'onistonga sarmoya kiritish bo'yicha, 4 milliard esa o'zaro tovar ayirboshlash, ya'ni eksport import masalalari bo'yicha imzolandi. البته از این میان تفاهم‌نامه‌هایی که امضا شد 1.10 میلیارد در قسمت واردات و صادرات بود که امضا رسید. د منځنۍ اسیا هیوادونه په دې لټه کې دي ترڅو د افغانستان له لارې خپل سوداګریز توکي د سویلي اسیا تر بازارونو ورسوي، خو پاکستان بیا پر افغانستان د جیو اکنامیک رول نه لوريږي او تل یې سوداګریزې اړیکې په سیاسي وضعیت مشروطې کړي. تازه بیا د افغانستان سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د افغانانو سوداګري اوس یوازې تر کراچۍ بندر نه ده محدوده. د ایران او ازبکستان سوداګریز بندرونه د افغان سوداګرو پر مخ لاس دي. اگر برای ما یک دروازه کراچی بند شده، امی امارت اسلامی است، جناب محترم ملا برادر سفر کردن و یک هفته در ایران بودن و امروز ما تلاش میکنیم که از راه بندر عباس دیگر را بازرسی بکنیم و اموال خود برسانیم. ازبکستان نه یوازې دا چې په سوداګریز ډګر کې افغانستان ته د همکارۍ لاس ور اوږد کړ، لومړي وزیر عبدالله عارف اوف د سیاسي همکارۍ سینه هم ډبولې او تاشکند یې د اسلامي امارت سفیر د منلو ژمنه کړې. افغانستان د مرکزی اسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ لپاره د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله ډیر ښه فرصت لري. باور دا دی که منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شي نو تر ډیره به پر پاکستان تکیه کمه شي. هغه هیواد چې د اقتصادي شنونکو په باور سوداګري پر سیاست پورې تړلې او وخت نا وخت یې د سیاسي فشار په ډول کاروي. نجیب الله درویش، موج نیوز، کابل.